یار انډواله ډېر دې ستړی کړلم ته اوس چېرې ځې د خیره سره دا خو ما ورته هلو ته هم روان یو ولې داسې کمزور یې زه هم داسې وږی یم داسې وږی یم چې څه درته ووایم ګام نه شم اخیستی وایم ته په ما باندې یو نشروبه ناشته وکړه دغه لو چې مې ورلکه لکه تور دیب دغه نه درته اړوم تور دیب وروره درځه په دې ټوله ښار کې یو ښه لوکس هوټل پیدا کړه چرګان وخوره روسونه وخوره هر شی چې د زړه یې هغه وخوره یاره لږ د پیسو سره احتیاط کوه ستا لاس ماته معلوم دی دلته کرایې هم ګرانې دي دونه مصرفونه مه کوه ښه توکل پر خدای دی نو اوس چېرې ځو یو ښه هوټل ته به ولاړ شو دغه د المدینه بریاني دغه خورو بریاني خورو ډېر مصرفونه مه کوه تا لاس ماته معلوم دی ته راځه وایه پر شو باندې تلوار کوه ته راځه چې ورشو یاره هر شی چې خورې هغه خورو د خیره ورځه لکه بسم الله الرحمن الرحیم ښایسته هوټل دی وروره جانه ښایسته ځای ته رالو د خیره سره چیرې کښېنو دلته به کښېنو دغه ځای دلته به کښېنو د خیره سره ښه داسې ښه بیا هم هوټل ته م رالو د خیر سره انشاءالله بس خاص د غم نه څه واجبېده ته ماته دا ووایه هوټل ته خو رالو اوس به دا چې دی دا څو دانې جیب ته واچو اوس لا دی نستی په دا به بهرحاله ته د خیره په لو کې پزه په پاکوو سمه ده ته وایه غږ مه څوک دغه دې سم کښېنه کې هوټلي حاجي صاحب چشم پکارو قربانه چش مو پخ کړی دي تاسو ماته ووایاست تاسو چش پخ کړی دي غوښ والا بریاني شته ساده بریاني شته غوښ والا برګر شته ساده برګر شته چولې شته او څو شایسته نامیانې رومیان والا هګۍ شته ساده هګۍ شته ښه ساده هګۍ شته تاسې دغه سره دا چش دی کېچپ دی ښه دا کېچپ دغه دی تاسې دغه تاول د چرګ سره تاسې نور چش ورکوئ والله خو د برګر سره چلی چکنی مو ور سره ورکوو او کېچپ مو سره ورکوو د کېچپ مو ورکوئ او چکنی مو ورکوئ دا خو مو سره خو هلکه داسې به وکړو د خیر سره دغه خوراک مو خوښ نه دی ته به داسې وکړې دوکاندار هوټل وروره هوټلي وروره موږ ډوډۍ د ځانه سره راوړې د ستا قربان سم او روان لو ته یو دونه نه کې هغه چکني مو ته راوړه او کېچپ راته راوړه